تازه خبر د مولوي محمد یعقوب مجاهد او اردوغان یارانه زیاته سول. ترکیه له ملا یعقوب سره ښې او مناسبې اړیکې غواړي. تازه ترکیه له افغانانو سره زیاته بشري او اقتصادي مرسته کړې. دا چې مولوي محمد یعقوب مجاهد د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه څه وغوښتل او اردوغان ورته څه ورکوي، څنګه د طالبانو او ترکیه یارانه زیاته سوې، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. مولوي محمد یعقوب مجاهد له ترکیه څخه د نورو بشري او اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تیره ورځ په کابل کې د ترکیه له سفیر جهاد اورګونای سره لیدلی دي. د نوموړي مطبوعاتي دفتر ویلي چې دا لیدنه د مولوي محمد یعقوب مجاهد په دفتر کې سوې او بېلابېل موضوعات او له هغې ډلې د اړیکو پر پراختیا پکې بحث سوی دی چې ښاغلي مجاهد له ترکیې څخه له افغانستان سره د بشري او اقتصادي همکاریو له امله مننه کړې ده. دغه طالب مقام په داسې مهال کې له ترکیې څخه د نورو بشري مرستو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د اقتصادي او بشري ناورین د شدت خبرونه ورکول کیږي. د ملي دفاع وزارت پر خپل رسمي ټویټر پاڼه یا ایکس رسنۍ لیکلي دي د ملي دفاع سرپرست وزیر په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد اورګونای سره ولیدل. تیره ورځ د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد اورګونای سره په خپل کاري دفتر کې ولیدل. په دغه لیدنه کې د ملي دفاع سرپرست وزیر د یاد هیواد له لوري د بشري مرستو او اقتصادي همکارۍ څخه د مننې ترڅنګ د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، په راتلونکي کې د لا زیاتو اقتصادي همکاریو او پر یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړې. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.